دا نشي کېدای چې زه قرآن لولم یوه طریقه وي، امام هماغه قرآن لولي بله طریقه وي. آیا کفار او مشرکین نه وو چې د ورځې به یې له پیغمبر سره جنجال کاوه، جګړه یې کول او مقاومت یې کاوه، او د شپې به راتلل، د پیغمبر د کور شاته به پټ کېدل او پټه غوب نیول به یې کوله. هغوی ویل اکا دا نشي کېدای، د په خبرو کې جادو شته. هغوی دا د جادو په توګه کاروله. هماغه تور چې حضرت موسی ته یې ولګاوه، هماغه تور چې حضرت عیسی ته یې ولګاوه. هغوی نه ویل چې دا حق دی، ویل جادو دی. نو که امام دا قرآن لولي، د قرآن معجزه د امام په خبرو او بیان کې راڅرګندېږي. بېر زه غواړم قرآن له امام جلا کړم، یو سم چې اوس معجزه وښیي، لکه دا چې د موسی عیسی واخلم، خپله غواړم دا کار وکړم. ټولې قرآني اداوې د خپل خاوند تر سیوري لاندې دي. السلام علیکم یا ستاسو ملګری د هغه د بل وزن تر څنګ دی. له همدې امله امیرالمؤمنین ویل دا د الله کتاب دی یا د الله چوب کلام دی، او زه د الله کتاب یم او د الله خبرې کوونکی کلام یم. یا بل ځای ویل به خبرې اترې ګړندۍ کړئ او خبرې مه کوئ. که رښتیا وایو دا د خبرې ته راولو، دا خو خبرې نه کوي. خو زه یم چې تاسو ته هر څه چې هلته دي خبر در کوم. نو د قرآن رڼاوالی د خدای د حج تر څنګ دی، فرقان هم د خدای د حج تر څنګ دی. نبی کریم وفرمایل تاسو پوهیږئ چې کله قرآن مهجور کیږي، هغې ته شا شوی دی، فریده یوازې شوی، توته شوی، وحیده. هغه وخت چې له خپل خاوند نه لرې شي، له خپل امام نه لرې شي، زه دا قرآن واخلم او د نیزې پر سر یې کېږدم او د امیرالمؤمنین پر وړاندې ودراوم. دا هغه کسه ده چې قرآن مهجور شوی دی.